دوستانو دغه ویډیو مې وکتله، یقینا زړه مې درد وکړ ځکه چې افغانان په ډېر سخت حالاتو کې خپل وطن ته روان دي. دغه د کوټې ضلعپشن دی، په ضلعپشن کې دغه خلک د خپلو قبرونو نه خدای پامانیانې اخلي او افغانستان ته روان دي. نو دوستانو دغه ویډیو مې وکتله، یقینا ډېر زیات خفه شولم. دوستانو دغه ویډیو مخته شیر کړئ، کیدای شي د دغې ویډیو په وجه باندې افغانانو ته وخت ورکړي، افغانانو سره یو څه احسان وکړي. نو دوستانو ډېره افسوسناکه ویډیو ده، راځئ دغه ویډیو راسره وګورئ. السلام علیکم قدرمنو. دغه له خپلو مړو څخه خدای په امانه اخلي. دا وګورئ، له خپلو مړو څخه خدای په امانه اخلي. افغان کډوال دي. السلام علیکم. السلام علیکم. ښه ژوند په خیر. دوی ته وایي پرده وکړي، پرده مخونه خالي پټ کړئ. السلام علیکم. دا افغان کډوال دی، خپل مړو ته راغلی د خدای په اماني ځینې اخلي. دا افغان کډوال دی، خپلو مړو ته راغلی دی د خدای په اماني ځینې اخلي، د قبرونو څخه د خدای په اماني اخلي، او دا وایي چې بیا به موږ نه سره ووینو. مخانګر د پټ کې مورې افغان کډوالو باندې له هرې خوا قیامت دی. هیڅوک نه لري، یو رب لري، هغه په اسمانو کې څه دی. په دې دنیا کې هیڅوک نه لري، نه سرپرست لري، نه د غږ سړی لري، نه مشر لري، هیڅوک نه لري. الله دې د دوی پرده وکړي، الله پاک دې د دوی وطن ولې ګلزار کړي. تی کوم ځای ته ځې؟ لښکرګاه ته. الله دې پرده وکړي. پښې زه مخه نه مخالفت. نور څه منزل د نور یو څه نه دي پاته، بس دغه راڅه پاتېږي، دغه مو دغه هم دغه راسره تلای شوی، بس څه راغلي وو انسانان هر ځای به ژوند به هر ځای وکړو، بس دلته مو وخت تېر کړی و، دغه راڅه پاتېږي، دغه دېرې هم پاتېږي، نور یو څه نه پاتېږي.